څومره ښایسته ماحول یې کور کې، دا نشته دا ماحولونه، خفه کېږو به نه، داسې وخته پورې وو. اوس موبایل پې زورور شوی دی. دا څومره ښایسته ماحول دی چې یو پلار تلاوت کوي، یو مشر تلاوت کوي، یو مشره زنانه تلاوت کوي، یو مور یو خور تلاوت کوي او د هغې د اواز د کشرانو په غوږونو باندې لګي. دا ځان له یو ښه اثر دی. د دې ماشوم د دې کشر سوچ لاړ شي چې زما دا پلار ولې دا کتاب په مخه وي، چې په مخه وي خو دې کتاب کې څه چل دی که نه. ښه نو هغه منګیني او ښه مشران دا چشمې ورته په دې ځای ښودي او دا میني، دا زما مثال کې زما زامن میني، کشران میني، او زمونږ بابا ځان له پکې ورګډ دی. قرآن او مونځ هغه خو نه کوي، هغه خو چېرته کړی نه دی. زما پلار خو چې د قرآن نه دی ویلی. ابه دا وایي چې که دې کتاب کې کمال وی، دا دومره قیمتي وی، نو زما پلار یې ولې نه وایي؟ خو ماشوم دی. زما مور ولې د قرآن نه رالي؟ زما رور یې ولې نه رالي؟ زما خور یې ولې مشره نه رالي؟ هغو خو چې زه ګورم خو دکه موبایل دی، کته بره کته بره. نو معنی دا چې قیمتي شی دا موبایل دی. ته بېغمه شه، ستا ویناتو ته ضرورت نشته، دی به ستا په لار روان وي. دا هم ته یو تربیت کې چې بس دغه دي چې څه دي دغه دي. بس موبایل کې سندره ده، ډرامه ده، فلم دی، هر څه چې ته ګورې که نه، مطمئن اوسه په دې خبره ستا بچي بل طرف ته نه ځي، همدغه څه به کښې دا کوم چې ته کوې، ځکه ته یې پرې لیدلی او ته د هغوی دپاره نمونه یې. ګوره زه تاسو یو خبره ذکر کړم، ماشوم دپاره پلار داسې نمونه ده چې هغه وړوکی ماشوم چې په خبرو ډېرو نه پوهېږي، چې خبرې هم کوي ګډې وډې وایي، دی هم کله ناکله د پلار دا غټ بوټان، دا غټ پیزار دی په خپو کړي دی کور کې ګرځي. لیدلی مې که چې ځکه چې د دې عمر نه دی وایي چې دا سړی چې څه کوي په دې کې کمال دی. دی چې سا اغوندي، دی چې څه په خپو کوي، دی چې څه په سره یي، دغه کول غواړي. نو ته سوچ وکړه چې دومره توجه یې تا ته ده او ته د ده په مخ کې ګناهونه کې، ته د ده په مخ کې بې حیایي کې، ته د ده په مخ کې نشې تماشې کې، نو دی به تا نه څه تاثر لري. او چې کله هغه تعیني او مؤذن وایي حي علی الفلاح او ته دا رامنډې وایې او هغه تا ته وایي داجي پاپا بابا چېرته مونځ رانه کېږي. ټول عمر هغه پلار لیدلی چې زما پلار به حي علی الفلاح سره به هغه د کور نه وتی، حي علی الصلاح سره به هغه وتی. ته غم مه کوه، ته به قبر کې پروت وي، دا زوی به دې په اولني صف کې ولاړ وي. تا نه هغه تپوس وکړو، ته یې ولي چې ډېر دا نور سړي خو ګیره درې کوي، خو زموږ دا پلار نه درې کوي. ولې؟ ته ورته وایي چې نه دا وګوره دا د رسول وسلم طریقه ده، دا واجب دي، دا د سړیتوب نښه هم ده. ته یې پرې وایي ته سهار ماښام ډېر کره 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 هغه هم دغه یې نو که څه وخته پورې پرېښودم ته به پرې لږې سترګې راوباسي، ګیره لرې نه کړي. ګورئ او دا ډېر عجیبه ده چې ده په خپله مخ صفا کړی او بچي ته څه وایي ګیره لرې نه کړي. دې څه وخته پورې خیال کوي، موږ لیدلي دي، زه ته خبر یم بعض موږ لیدلي څو ورځې بعد چې کله دی داسې لږ د ځواني لږه پخه شي که نه او کار پې شروع کړي، نو بیا دا پلار ته دی داسې هم وایي او ته چې لرې کړې. او ما ته ښه طریقه خبره مې دا کوله د قرآن تلاوت کوه، په دې کې یوازې ستا دپاره خیر نه دی، اورېدونکي ته هم خیر دی. ملګری الله اکبر، ته تلاوت کې ستا ملګري واورېدو، که نور هېڅ اثر پې ونه کړي که نه، که نور هېڅ اثر پې ونه کړي، ستا دې تلاوت ته خو به غوږ کېږدي که نه. او چې دې ته یې غوږ کېښودو نو هغه ته د ثواب د میلاوېدو ذریعه ته شوې، نو تا له الله ثواب دوچنده کو. نو اوس دې کې کوم ځای کې شر پروت دی؟ دا خو ټول خیر او خیر دی. ګاډي کې ناستي کسان ځان سره وړي څه کار دی، ته تلاوت ورکوه یا په خپله تلاوت کې. نو اولنۍ فایده دا ده چې قرآن تلاوت یوازې ویونکي له فایده نه ورکوي، دا
ته وې بلې اوري هغه ته به فایده ورکړي دلته یې پیریانو له فایده ورکړه ده فلما حضروا کله چې حاضر شو قالوا انصتوا وی غلي شي غلي شي دا اوس ادب دی او سم ادب دی قرآن اوري تعجب سړي له په دې ورشي چې دا پیران اول پیر قرآن اوري ګورئ ښه خو دوی دې ادب ته وګوره قرآن ویلی کېږي غلی شي غوږ ورته کېږده د الله او د الله د رسول خبره کېږي دا خو زه بار بار دې درسونو کې ویم چې د الله او د الله د رسول خبره کېږي ادب څه دی یو دیوال ته ګوره بل ته ګوره ګړۍ ته ګوره موبایل ته ګوره ادب دا دی که نه څه دی غوږ ورته کېږده انصتو بیا ګوره غلی کېده دوه قسمه فایده یې لکې یو تش غلی کېده دي لکه اوس زه غلی شوم ته تلاوت کې لګیایي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن تلګیایي ما داسې غوږ یې ښودلی زه صرف داسې بنګارې اورم نو زما سوچ څه دی سبا به فلاني سره ملاقات کول غواړي دې ځینې چې زه وځم بیا به دا چل کوو پیسو مسله دا ده تنخوا داسې ده دا خو ته ظاهري او ادب وکړو غلی کېده چې کوم مقصد دی او کوم مطلب دی هغه غلی کېدلي چې ته غلی شي او دې ته غوږ کېدې یو سړی بنګارې اوري لکه اوس زه تلاوت کوم که نه قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا یو سړي په غوږونو باندې خوږ اواز لګي بس او یو سړی ژوند تېروي د دې تلاوت سره دا تله فایده درکوي د پیریانو له چې فایده ورکړې ده نو دوی کوم غوږ یې ښودی و د زړه غوږ یې ښودی دلیل پې دا دی که چېرته پیریانو سرسري غوږ یې ښودی وی د قرآن هغوی له فایده نه ورکوله ځکه چې په سرسري غوږ یې ښودو سره څوک پوهېږي نه پوه به ته د الله په کلام هله شي چې ته د زړه غوږ کېږي ها ادب الله قرآن کې څه وایي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب څوک چې د الله د دین د نښو قدر کوي دا د زړه تقوا ده او د الله د دین په نښو کې لویه نښه